د نبی علیه الصلاة والسلام په غزاګانو کې یو مشهوره غزا چې دا هغه غزا د غزوه خندق ته چې دې ته غزوه احزاب هم ویلی شي. غزوه خندق ورته ځکه ویلی شي چې په دې کې خندق کنده کنستلی شوې وه، او غزوه احزاب ورته ځکه ویلی شي چې احزاب جمع د حزب ده او حزب په عربی کې ډلې ته ویلی شي. او په دې غزا کې د عربو مختلفې ډلې یو ځای شوي وي د مسلمانانو خلاف، نو ځکه ورته غزوه احزاب هم ویلی شي. غزوه احزاب یا غزوه خندق دا په 5م کال د هجرت د نبی علیه الصلاة والسلام شوی دی. د شوال میاشت و د ورکوټي اختر میاشت. د بنو نظیر یو کسو چې د هغه نوم حوی ابن اخطب و. دا بنو نظیر یهود و او نبی علیه الصلاة والسلام د مدینې منورې نه جلا وطن کړي و، ایستلي و د مدینې منورې نه. نو د هغه غصه په زړه کې وه. نو دا حوی ابن اخطب د مکې په قریشو پسې لاړ، مشرکین مکه پسې، او هغې ته یې وویل وی مونږ هم ستاسو ملګري یو، او په مدینه منوره کې زمونږ وروڼه بنو قریظه هم پاتې کېږي، هغه به هم ستاسو ملګري، او د خیبر چې کوم یهود دي هغه به در سره ملګري، او ګرځو د عربو چې څومره قبیلې دي دا ټولې راټولو، او راځئ چې په مسلمانانو باندې حمله وکړو، ختم یې کړو، بیخکني وکړو، په مدینه منوره باندې حمله کوو. نو د مکې مشرکین چې دا خو د نبی علیه السلام د مخکې نه دشمنانو د مسلمانانو د بیخکنۍ پسې هغې هسې لګېدلي وو، خو زړه یې نشو کولی چې په مسلمانانو باندې حمله وکړي، ځکه خپل انجام یې په غزوه بدر کې هم لیدلی او په غزوه احد کې هم لیدلی، نو زړه یې نشو کولی چې په مسلمانانو حمله وکړي. نو دی حوی ابن اخطب ورته وی دا ځل در سره مونږ تمام عرب یو ځای کوو او راځئ په مدینه منوره به حمله وکړو، مسلمانان به ختم کړو. د مکې مشرکین په دې باندې رضا شو. بل یو کافرو د هغه نوم دی کنانه ابن ربیع، دی لاړو او د مکې او د مدینې منورې په دې منځ کې یوه قبیله پاتې کېدله چې هغې ته به بنو عطفان وي. نه بنو عطفان چې دا اجرتیان خلک وو، هسې د سارا غونته خلک خو اجرتیان وو، چا به چې مړی کو دوی له به پیسې میسې ورکړه، دوی به پیسو باندې مړي کول. نو دا کنانه ابن ربیع په دې بنو عطفان پسې ورغی، ویره تاسو د مکې د مشرکینو ملګرتیا وکئ، ځکه ستاسو دین او د دوی دین خو یو دی، مسلمانان ستاسو هم دشمن دي، د مکې والو هم دشمنان دي، هغې د حملې اراده کړې ده، نو تاسو ورسره ملګرتیا وکئ چې دا مسلمانان په یړه باندې ختم کړو. دا خو اجرتیان خلک د هغوی د پیسو سره کارو. نو تمه یې والا هم ورکړه، تمه یې والا دا ورکړه وی د خیبر چې څومره کجوري کېږي که نه، د هغې نیمې کجوري به مونږ تاسو له درکړو. اوس دا خو لوی مال دی که نه، یو سړي ته ته ووایي زما ملګرتیا وکړه او د بونیر چې څومره غنم دي نو دا نیم غنم به تاله درکومه، نو دا خو څه لږ فصل نه دی. نو کنانه ابن ربیع دی بنو عطفان ته وویل وی د خیبر چې څومره کجوري دي، مشهورې کجوري دي، د هغې نیمې کجوري به مونږ تاسو له درکو، خو ملګرتیا خو وکئ. بنو عطفان هم تیار شو، دا خو سخت جنگجو خلکو، مړي به یې په پیسو کول، بدماشان به یې خلکو له ورکول په پیسو باندې، دوی ورسره ملګري شو. دلته نبی علیه الصلاة والسلام ته خبر راورسېدو چې یاره بنو نظیر یو چال چلولی دی، هغې په خپله خم د خیبر یهود هم، د مکې مشرکین هم، بنو عطفان هم، دا ټول راجمع شوي دی او په مسلمانانو باندې حمله کول غواړي. څه وکړو؟ نبی علیه السلام پریشانۍ کې شو. دلته نبی علیه الصلاة والسلام خپل صحابه کرام راټول کړو په مسجد نبوي کې، مشوره ترېنه اخلي. څه وکړو؟ ټول عرب زمونږ خلاف یو ځای شوي دي، په مونږ باندې حمله کول غواړي، څنګه به ځان بچ کړو؟ تاسو ماله مشوره راکئ. هر صحابي به مشوره ورکوله جدا جدا. په دې کې سلمان فارسی رضی الله تعالی عنهم ناستو. سلمان فارسی رضی الله تعالی عنه فاسدو پیدا الله پاک پیغمبره مونږ باندې په پارس کې چې کله داسې هنګامي حالات راغلو
یو مشکل به راغلو نو موږ به یو کار کوو د کم طرف نه به چې موږ ته خطره وه موږ به هغې طرف ته کنده وکنسته خندق وکنستو بس دې خوا به موږ ناستو دشمن به چې د کندې غاړې له راغې په موږ پسې به نه شو راتلی ځکه اوښان دي اسونه دي پیدل دي دا خو په هوا نه شي تلی که نه نو د خندق نه به دې خوا نه شو راتلی نو دشمن به هخوا پاتې شو موږ به دې خوا پاتې شو نبی علیه الصلاة والسلام ته دا مشوره ډېره زیاته خوښه راله د سلمان فارسي رضی الله تعالی عنه او نبی علیه الصلاة والسلام وفرمایل وی راځئ چې په دې باندې عمل وکړو نو جبل سلع ورته ویلی شي د هغې خواته نبی علیه الصلاة والسلام چې کوم مدینې منورې ته د را داخلېدو لار وه هلته نبی علیه الصلاة والسلام په خپله نقشه کېښودله داسې کرښې په خپله راوکاږلې د خندق 10 میله خندق و 10 میله خندق او 10 ګزی 10 کسانو ته حواله کړو وی 10 کسه به 10 ګزه ځای څه کوي کني دا نبی علیه السلام په خپله دا نقشه ورته وکړه صحابه کرام شروع شو خندق کني او نبی علیه الصلاة والسلام په خپله هم لګیا دی خندق کني د خندق پوره کامل کېدل دا صرف په 6 ورځو کې وشو 10 میله خندق په 6 ورځو کې وکنستلی شو دا وکنستلی شو بعض روایتو کې راځي 20 ورځې بعض روایتو کې راځي 6 ورځې خو محدثینو تطبیق داسې کړی دی وی خندق کنستلی شو په 6 ورځو کې بیا د نور څومره بچو تدابیر چې دي هغه صحابه کرامو چې پوره کول په هغې باندې 20 ورځې لګېدلې وي خو خندق پوره شوی و په 6 ورځو کې نبی علیه الصلاة والسلام په خپله هم لګیا دی حدیث مبارک کې راځي جابر رضی الله تعالی فرمایي وی نبی علیه الصلاة والسلام مې په خپله ولیدو چې د نبی علیه السلام په خېټه مبارکه باندې خاورې پرتې وي مونږ به خاورې ورته اولې نبی علیه السلام به هم خاوره ورته اوله مونږ به ګټې اوچتولې نبی علیه السلام به په خپله هم څه اوچتولې ګټې اوچتولې د صحابه کرامو سره په خپله باندې لګیا دی او چې د خندق شروع کوله نو حدیث مبارک کې راځي ړومبۍ کوداله نبی علیه السلام په خپله راواچوله او بسم الله یې وی او ګزار یې راواچو په بسم الله سره شروع کړه بیا صحابه کرام شروع شو هر 10 کسانو خپل خپل ځای کنستو چې کله خندق کنستلی شو نو صحابه کرامو د ډېرې جذبې نه شعرونه شروع کړو یو صحابي پکې چغه وکړه وی نحن الذي بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا ابدا ور ستړي وو کنه صحابه کرام ستړي و ډېر زیاتو یو بل ته قات سالم وا بل ته سخت جمع و ډېر سخت یخني وا یخ بادونه چلیدل په دې یخني کې بسړي اسیم لوګ ډېر لګي نو یخني هم وا بادونه هم یخ چلیدل او ډوډۍ هم نه وا او کنستر هم ډېر زیاتو نو یو صحابي پکې شروع کړو وی نحن الذي بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا ابدا موږ د نبی علیه الصلاة والسلام سره په دې خبره باندې بیعت کړی دی تر څو چې موږ موجود یو باقي او موږ به جهاد کوو موږ په دې خبره د نبی علیه السلام سره څه کړی دی بیعت کړی دی د نبی علیه السلام خوشحاله و چې د الله پاک پیغمبر ګورې موږ رستو کېدونکي نه یو موږ ستا سره ولاړ یو نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې د هغې دا شعرونه واورېده کنه نبی علیہ السلام ورته جواب په شعر کې ورکړو وی اللهم لا عیش الا عیش الاخره فاغفر للانصار والمهاجره الله ژوند چې دی دا خو د آخرت ژوند دی د دنیا بس ژوند دی الله ژوند د آخرت دی نو فاغفر للانصار والمهاجره الله د انصار او مهاجرو ته مغفرت نصیب کا الله دوی ته بخنه وکړه او کله به نبی علیه الصلاة والسلام فرمایل وی اللهم انه لا خیر الا خیر الاخره فبارک فی الانصار والمهاجره الله خیر خو د آخرت خیر دی الله د مهاجر او انصارو له ډېر برکتونه ورکړه نبی علیہ السلام به دا جواب ورکو او د هغې طرفه به ورته صحابه کرام وویل نحن الذي بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا ابدا او یو ځل نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل وی والله لولا الله ما اهتدينا فانزلنا سكينة علينا ولا تصدقنا ولا صلينا وثبت الاقدام اللاقينا نبی علیہ السلام فرمایل وی الله کو تا مونږ ته هدایت نه وکړه کنه تا مونږ ته هدایت نه وکړه نو ولا تصدقنا ولا صلينا نه به مونږ صدقه ورکړو نه به مونږ مونږ کړو وثبت الاقدام اللاقينا الله کوم د کافرو سره مخامخ شو الله زمون قدمونه مضبوط وساته نبی علیہ السلام په دا اشعار ویلو دا غالبا د عبد الله بن رواحه رضی الله تعالی عنه اشعار دي نبی علیہ السلام په خپل اشعار نشو وی نبی علیہ السلام په خپل اشعار نه جوړ دا د عبد الله بن رواحه رضی الله تعالی عنه اشعار دي نبی علیہ السلام په دغه موقع باندې صحابه کرام ته ویل دیو جن علما لیکي وی کو چرته داس یو موقع وی چې د مرګرو جذبر اوچتای مرګري ستړي شوي دي هغه په جذبه کې راولي وایي د هغې دپاره ته اشعار ویلی شي خو دیني اشعار ښه
دینی اشعار ته ویل شي. لکه په غزوه خندق کې صحابه کرام هم اشعار ویلي دي او نبی علیه الصلاۃ والسلام هم اشعار ویلي دي. نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایلی وی ان الاولى قد بغوا علينا اذا ارادوا فتنه ابینا. الله د خلکو په مونږ باندې ډیر ظلمونه کړي دي، د مکې والو په مونږ باندې ډیر ظلمونه کړي دي. دوی اراده کوله چې مونږ کفر او شرک ته واپس کړو، خو ابینا مونږ انکار کړی دی. مونږ څه کړی دی؟ نو چې نبی علیه الصلاۃ والسلام به وفرمایل وی ان ارادوا فتنه ابینا، دوی اراده کوي چې مونږ کفر ته واپس کړو، مونږ انکار کوو. نو صحابه کرامو به ورسره په جمع باندې په تیز اواز وي ابینا ابینا، مونږ انکار کړی، مونږ انکار کړی، مونږ کفر او شرک ته واپس نه ځو. دا اشعار به ویل نبی علیه السلام او صحابه کرامو سره برغلي ګو. دیو جن علماء لیکي وایي چېرته داسې یو موکوي چې پای کې ملګري ته په جذبه کې راولي، خوشحاله یې، نو ته دینی اشعار ویلی شي، دینی اشعار ته ویلی شي. ها داسې اشعار منه دي چې په کومو کې د ښځو صفت کیږي او د هغې د کپړو صفتونه پکې کیږي او د هغې د جسم صفت پکې کیږي، لکه کم چې دا ډمان دا ټفې مفې کوي که نه، دې نه احادیث مبارکو کې منه راغلې ده. داسې اشعار ویل جایز نه دي. ها داسې اشعار ته ویلی شي چې په هغې کې د نبي علیه الصلاۃ والسلام مدح او صفت بیانېږي او د الله مدح پکې بیانېږي. داسې اشعار ته ویلی شي. بیا حسان ابن ثابت رضی الله تعالی عنه به هم د نبی علیه الصلاۃ والسلام په مدح کې اشعار ویلو. یو ځل مشرکین مکه د نبی علیه الصلاۃ والسلام په شان کې څه ګستاخانه اشعار وویل، د نبی علیه الصلاۃ والسلام بدې پکې بیان کړو. حسان ابن ثابت رضی الله تعالی عنه فرمایل وی د الله پاک پیغمبر جواب ورله ورکم، په اشعارو کې ورله جواب ورکم، داسې جواب به ورله ورکم چې یاد به یې ساتي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل وی حسان ابن ثابت کیف بنسب، زما د نسب سره بسکای، کیف بنسب، زما د نسب سره بسکای. ته به قریش په بدو یادای کنه، ته به بنو هاشم په بدو باندې یادای کنه، نو دا خو زما نسب دی، نو تر قیامت پورې به خلک بیا دوی ته پاتې را دی وي په اشعارو کې به یادای. نو کیف بنسبی، دا خو زما د نسب خلک دی، نو ته چې دوی په بدو یادای، نو دا خو زما د نسب بد بیانول دي تر قیامت پورې. حسان ابن ثابت رضی الله تعالی عنہ فرمایل وی دا الله پاک پیغمبر ته مال اجازه راکا ستا نسب بت داسې وباسم، داسې وباسم لکه د وړونه چې خلک ویخته وباسي، لکه د وړونه چې ویخته وباسي کنه، داسې به ستا نسب زه سیټ ټکم، ستا د نسب نوم به پکې نه راځي، خو مال اجازه راکا چې صرف ستا د طرف نه ولې زه جواب ورکم. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته اجازت ورکو. حسان ابن ثابت رضی الله تعالی عنہ د نبی علیہ السلام په مدح کې اشعار شروع کړو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام دومره خوشاله شو، دومره خوشاله شو، وی الله د حسان ابن ثابت حفاظت په جبرئیل امین سره وکا. د حسان ابن ثابت حفاظت په چا سره وکا؟ په جبرئیل امین سره الله د حفاظت وکا. نو د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په مدح کې په صفت کې اشعار ویل جایز دي. یو ځل په مسجد نبوي کې حسان ابن ثابت رضی الله تعالی اشعار شروع کړو. عمر رضی الله تعالی غصه شو، وی حسن په مسجد نبوي کې د نبی علیہ السلام په جمعات کې ولاړ او ته اشعار وای، ته اشعار وای. نو حسان ابن ثابت وی ابو هريره څه شو؟ مال ابو هريره لګراولای، وی ابو هريره ته وایا، ابو هريره ته وایا حدیث چې ما په دې مسجد کې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د وړاندې اشعار ویلي دي او نبی علیہ السلام مال داد را کړی دی، ما ته شاباسه را کړی دی. نو علما لیکي چې په مسجد کې داسې اشعار ته ویلی شي چې پای کې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام صفت بیانېږي، د نبی علیہ السلام پکې څه بیانېږي؟ صفت بیانېږي. ها نو دا نعتخوانان چې کومي د دوی قدر پکاري، د دوی عزت پکاري، خو هغه نعتخوانان چې کوم نیکمله نعتخوانان، نیکمل نعتخوانان چې د نبی علیہ السلام صفت بیانې، مدح بیانې، د هغې عزت پکار دی، د هغې احترام پکار دی. ها کم کسان چې نعتونه د ټپو په طرز باندې کوي، داسې نعتونه او داسې نظمونه ویل بیا جایز نه دي، چې هغه د ګانو په طرز باندې نعتونه وایي، نو داسې جایز نه دي. ځکه چې د نعت شروع کی، نظم شروع کی، نو یو بل ته به دوه تنه سترګې وویله که د پلانکۍ ګانې په طرز راواغست، نو چې ستا په نعت باندې هغې ته ګانې یادېږي، نو دا به ته کومې ثواب ولري؟ نو داسې نعتونه ویل نه دي پکار. ها نو خبره مې دا کوله چې نبی علیه الصلوۃ والسلام په غزوه خندق کې صحابه کرامو هم اشعار ویل او نبی علیه الصلوۃ والسلام به ورله هم څه ورکو؟ د شعر جواب ورکو. خندق که نستلی کېدو لسو تنو ته لس ګزه ځای ورکړی چې دا به کنی، دا به کنی. نبی علیه الصلوۃ والسلام هم د نښو کسانو سره ملګری شو، لسم یې ځان حساب کړی و، لسم پکې نبی علیه السلام په خپله. نو هلته صحابه کرامو د هغې په حصه کې په هغې کنده کې غټه راله، لویه تیږه پکې راله. نو اوس هغه خو ماتول پکار و، ځکه که هغه پرېښودلی شوی خو کافر به بیا راوښتېدل که نه.
ټولو صحابه کرامو فی وس وکړو خو ماته نه شوه. یو صحابي راغی د الله پاکه پیغمبره زمونږ په غیسه کې ګټه راغلې ده، ټول ملګري پې ستړی شو او ماتېږي نه. نو نبي علیه الصلاة والسلام ورته وفرمایل وی زه درکوزېږم، راغی نبی علیه الصلاة والسلام په خپله او داسې هغه پلک یا سخسوره یا هر شی هغه یې راواغستو. چې هغه یې راواغستو حدیث مبارک کې راځي جابر رضی الله تعالی فرمایي وایي چې نبی علیه السلام ګزار را پرېښوده، زه ډېر سخت خفه شوم. ځکه خفه شوم چې نبی علیه السلام داسې لاسونه مبارک اوچت کړه که نه، نو د نبی علیه السلام خېټه مبارکه ښکاره شوه، پای پورې ګټې تړلی شوي وي. نبی علیه السلام ګېډه پټه ساتلې وه، خو چې داسې لاسونه یې اوچت کړو ګېډه مبارکه ښکاره شوه، پای پورې تیږه تړلی شوې وه. دا ګټه ولې تړلی کېږي؟ سړی چې کله ډېر زیات لوږی که نه، نو وایي په دې ګېډه کې مې دننه سم اور بل دی. سړی چې ډېر وږی شي دا ګېډه دننه سوځي که نه، نو دا ګټه چې دا لږه یخی، دا د ګېټې له یخوالی ورکوي. او دویم دا دی چې خېټه بلکل تشه شي د ملا سره ولګي، نو بیا بس دا نیغ ودرېدل مشکل شي بیا، ځکه چې دا ګېډه لاړه شي د ملا سره ولګي. نو داسې ګټه پې تړلې وه چې د خېټې دا چپړوالی پې لږ ختم شي، دا پې لږه ډکه شي داسې. وی نبی علیه الصلاة والسلام په ګېډه مبارکه پورې ګټه تړلې وه، زه سخت خفه شوم. وی نبی علیه الصلاة والسلام چې داسې ګزار اوچت کو که نه او دې ګټې له یې راواچو، نو نبی علیه السلام ورسره آواز وکړو الله اکبر، آواز وکړو الله اکبر. پل چې څنګه په ګټه ولګېد که نه، وی د ګټې درېیمه حصه لاړه زره زره شوه. نبی علیه الصلاة والسلام وفرمایل وی ما ته د شام چابیانې راکړې شوې، ما ته د شام کوجیانې څه کړی شوې راکړی شوې. او نبی علیه الصلاة والسلام وفرمایل وی زما د الله په ذات قسم چې د شام هغه سرې سرې ماڼۍ زه په خپلو سترګو وینم، د شام هغه سرې سرې ماڼۍ زه په خپلو سترګو باندې وینم. بیا چې دویم ګزار یې راواچو او نبی علیه السلام وفرمایل وی الله اکبر، نو د ګټ نیم ګټ لاړ داسې لاړو او د دې ګزار نه یو رڼا پورته شوه. نبی علیه الصلاة والسلام وفرمایل وی ماله د پارس چابیانې راکړې شي، او قسم په الله زه د مدین هغه سپینه ماڼۍ په خپلو سترګو وینم. او دریم ګزار چې راواچو که نه وي الله اکبر، نو د دریم ګزار سره ګټ بلکل ریزه ریزه شو، شګې شوې او د هغې نه یې رڼا پورته شوه. نبی علیه الصلاة والسلام وفرمایل وی قسم په الله د صنعا دروازې مې په خپلو سترګو ولیدې. او حدیث مبارک کی راځي نبی علیہ السلام فرمایل وی جبرئیل امین راغی او ما ته فرمایل چې ستا امتیان به دغه ځایونو ته رسي، ستا امتیان به دغه ځایونو ته رسي. دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام لره یو تسلی وا، تسلی دا وا چې اصل کې ډیره سخته وا، ډیر د سختۍ وخت، ډیر د سختۍ وخت. نبی علیہ السلام چې خپل صحابه کرامو ته قتل کنا، نو نبی علیہ السلام په خپل سترګو لیدل چې دا صحابه زما ختمیدونکي دي، صحابه کرام زما څه دي ختمیدونکي دي. ولی الله تبارک وتعالی دا غي سختۍ ذکر کړی دی، اذ جاءوکم من فوقکم ومن اسفل منکم واذ ذاغت الابصار وبلغت القلوب الحناجر. الله دا غي ټیم هغه سختي ذکر کوي کنه، وای دومره سخت وخو چې ستاسو سترګې بکې راوتې وي، دومره سخت وخو کنه چې ستاسو زړونه مرکندو ته را رسېدلي وو. خلک وایي زړه مې خولې له راغی کنه، دا زړه خولې له نه راځي، خو دا هسې یو متل دی. سړی چې ډېر زیات تنګ شي کنه، دا زړه ډېر ستړی شي، وایي زړه مې نور خولې له راغی. نو الله تبارک وتعالی فرمایي وایي دومره سخت وخت وه په غزوه خندق کې چې زړونه ستاسو مرو له راغلي وو، مرو له. نو نبی علیہ السلام ډېر سخت پریشان و، یو طرف ته تمامو عربو حمله کړې وه، بل طرف ته بې سر و بې ساماني وه، هېڅ نه و. نبی علیہ السلام ډېر سخت خفه و. الله تبارک وتعالی ورته په دې 3 ګزاره کې زیری ورکړو چې د الله پاکه پیغمبره فتح به مومئ، ستا صحابه کرام ختمیدونکي نه دي، مدینه منوره خو پرېږده، دا به یمن ته او فارس ته او صنعا ته رسي، هغې ځایونو ته به رسي. ستا سره دا فکر دی چې زما صحابه کرام به ختم شي؟ نه نه، ختمیدونکي نه دي. مدینه خو ستا دا د شام کلاګانې، د فارس کلاګانې، د روم کلاګانې به هم دوی فتح کوي. نبی علیہ السلام له الله تسلی په دغه ټیم کې ورکړه. نبی علیہ السلام صحابه کرامو ته وفرمایل وی ما ته الله دا ځایونه وښول، دلته کې منافقینو پروپیګنډه شروع کړه، وی د 5 ورځو نه ډوډۍ نه ده خوړلې او د شام کلاګانې خوبونه یې نه، د 5 ورځو نه ډوډۍ نه ده خوړلې او ځان له کندې کنې ځان بچ کوي، او د شام د کلاګانو خوبونه یې نه چې موږ به د شام کلاګانې فتح کوو، موږ به د فارس او د روم کلاګانې فتح کوو. وی داسې کې دا پروپیګنډې شروع کړې. جابر رضی الله تعالی عنہ فرمایي وی کله چې مې وکتل نبی علیه الصلاة والسلام د مخ مبارک ته چې تک زیړ شوی د لوږې نه، د لوږې په ډېر سخت اثر دی، برداشت رانه ونه شو. لاړم کور ته، خپلې بیبي ته مې وی
چې په کور کې څه شی شته دی کور کې څه شته دی هغې راته وایي چې یو سوغ وربشې شته دی نو یو سوغ چې دا 3.5 کیلو ترېنه جوړېږي هغه وخت کې کیلوګان نه و که نه وایي چې یو سوغ وربشې شته دی 3.5 کیلو وربشې شته دی ما ورته وی چې ته مې چنې ته کېنه دا 3.5 کیلو وربشې ته وړې کا او کور کې یو چیلوګې وړوکې غونته ورغو مې ولاړو مې زه ورته دا الالومه ما نبي علیه الصلاة والسلام لوږې ولیده زما نه نور برداشت نه کېږي ځکه سړی خپله لوږه برداشت کولی شي خو د مور د پلار د بچو لوږه نشي برداشت کولی خپله بار څنګه برداشت کړي خو چې کور ته راشي پلار دې وږي او مور دې وږي برداشت ته چانه کېږي نبي علیه السلام د صحابه کرامو پلار و روحاني پلار و زمونږ د ټولو روحاني پلار دی نو جابر رضی الله عنه چې نبی علیہ السلام وګي ولې نور رانه برداشت نه کیږي هغه چيله په خپل حلال کو بیبي ته وی ته دا وربش وړي کوا حلال کو سرمنی تیوستا وې زما چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته وامه چې را ما لګ پخله تیار کړي هغه بیبي و خيار وا هغه بیبي ورته اے جابره لګوتري خبر واوره تا ته فدر چې نبی علیہ السلام ډیر زیات سخی دی یوازې په خپل څه شي نه خوري نو کو تا ورته چې ما ډوډۍ کړې نه به صحابه کرام ته چې راځي لکه جابر ډوډۍ کړې دا خو ګورې لومبې به یې پوه کړي هسې نه چې ما مختوره نه کړي هغه راپسې ټول صحابه کرام راولې بیا کور څه شي نه نبي علیه الصلاة والسلام ته به ووایي چې صرف یو سواع وربشې دي او یو وړوکی چیلوګی دی ګورې پوه به یې کړي خبره به ورته وکړي هسې نه چې ما ملامته کړي بیا کور کې جابر رضی الله عنه فرمایل وی ښه جابر رضی الله عنه چې واپس لاړو نبي علیه الصلاة والسلام ته غلي په غوږ کې وي د الله پاکه پیغمبره ما ډوډۍ کړې ده دا چې ما سره ډوډۍ وخوري خو د الله پاکه پیغمبره صرف یو سواع وربشې دي یو وړوکی چیلوګوټ مې حلال کړی دی نور سشته دی نه نبی علیه السلام صحابه کرامو ته فرمایله هلکه راځئ جابر ډوډۍ کړې ده جابر رضی الله عنه فکر کې پرېوتو بیبي چې ګوري اوس صحابه کرام په زرګه او صحابه کرام را روان دي ډوډۍ له بیبي سره فکر شو چې جابر خبره یې راکړې ده ښه ما پې پخلی کړی چې نبي علیه السلام ته به ورته څه ویلي نه دي دا به څه کېږي خو جابر رضی الله عنه ته نبی علیه السلام وفرمایل ته زموږ نه مخکې لږ په منډه ورشه بیبي ته دې ووایه چې ډوډۍ لا پخومه او د پتیلې نه د غوښې نه سر مه اوچتوه وی ټیک ده نبی علیه السلام چې صحابه کرام سره روان شو بیبي ورته وایي تا ته ما څه ویلي چې نبی علیه السلام به خبر کې وګوره څومره صحابه کرامو سره را روان دي جابر رضی الله عنه فرمایي ما ورته ویلي دي چې صرف 3.5 کیلو وربشې دي یو وړوکی چیلوګی وی تا ورته ویلي وي بیا ټیک شو بیا نبی علیه الصلاة والسلام به پوهېږي په خپله ښه نبی علیه الصلاة والسلام چې څنګه راغی که نه او جابر رضی الله عنه بیبي ته ویل وی ته ورسره ملګرتیا وکړه او ډوډۍ پخوئ تنور کې ډوډۍ پورې کوئ تودې راوړئ په خپله یو کاسه راواخسته سمسۍ نه کاسه راواخسته صحابه کرام یې په خپله کېنول کاسه راواخسته په کاسه باندې د پتیلې نه سالن راغلي او په خپله ډوډۍ وړه کوي په کاسو کې ماته شوروا پې د پاسه اړئ په خپل لاس مبارک باندې په پتیلې نه په کاسه کې سالن رالي ډوډۍ ماته کړي په کاسو کې په هغې باندې غوښه او شوروا اړئ کسان کېنې ډوډۍ خوري کسانو ته وی کېنئ ډوډۍ خورئ جابر رضی الله عنه چې ورته کله وفرمایل که نه وي لږه ده نبي علیه السلام وفرمایل ډېره زیاته ده هېڅ خبره نه ده ډوډۍ تمامو صحابه کرامو ډوډۍ وخوړله یو روایت کې راځي 1000 کسانو وخوړه 3.5 کیلو وربشې څو تنو وخوړي بل روایت کې راځي 3000 کسانو او 3000 واړو کسانو خوړلي ده غزوه خندق کې څو تنه کسانو 3000 وایي 3000 کسانو یو چیلګوټې او دارنګه 3.5 کیلو وربشې د دې نه 3000 کسان ماړه شو چې کله ماړه شو نبی علیه السلام جابر رضی الله عنه ته فرمایل په خپله یې وخورئ اوس په خپله یې وخورئ جابر رضی الله عنه چا تپوس کوي دا څومره کسانو ډوډۍ خوړلې وه جابر رضی الله عنه ته فرمایل وی قسم په الله کو 100,000 کسان وی هغه ته مړېدل 100,000 کسان وی هغه ته څه کېدلو مړېدل وی ځکه چې نبی علیه السلام د صحابه کرامو سره واپس شو که نه زمونږ وړه په اکې حالت باندې و او د غوښې چې کومه پتیله وه هغه شانتې د غوښو لا جوش و ډکه وه وی چې نبی علیه السلام رخصتېدو وی چې جابره د قادسالۍ ورځې دي خلک وګورې په دې ګاونډیانو ته تقسیم که وویشه په ګاونډیانو مې هم ډوډۍ تقسیم کړه دا د نبی علیه الصلاة والسلام معجزه وه دې کسانو ډوډۍ وخوړله اصل کې یو خبره به دګي چې کله جابر رضی الله عنه نبی علیه الصلاة والسلام ته وفرمایل که نه وی ډوډۍ لږه ده ډوډۍ څه ده نبی علیه السلام له جواب څه ورکړو وی ډېره ده لږه نه ده څه ده ډېره ده د دې علما لیکي وی د چا ډوډۍ له چې لاړ شي د هغې سپکاوی به نه بیانوي د چا ډوډۍ لاړ شي د هغې سپکاوی به کو ډېر کمزوری شی پخ کړی دی ډېره لږه ډوډۍ ده هغه ته وایي الحمدلله وایي تا ډېر ځان ستړی کړی دی ډېره ښکلې ډوډۍ دې کړې ده ډېره خوږه ډوډۍ ده د چا د ډوډۍ به سپکاوی
نه بیانای. الله دې زمونږ په حال باندې رحم وکړي. موږ د چا واده لاړ شو یا د چا خیرات لاړ شو کنه او ښه ډوډۍ وخورو ځان ته موړ کړو چې بار تر اوسه کنه یو ټوخی وکړو د دې الله وی خو باسي سړی سب بټي وريجي پخ کړي وي سګند پخ کړه هلکه چې نشي کولای سره وی خیرات کوي داسې وی کنه وی کله کله پکې وی مړه می خیال کړي وګوري سخواره می خیال کړي په منځ کې تاسو چمبړان پراته دا خبرې کوي کنه اوم ډوډۍ وخوري کله وی بټي پخ کړي دي کله وی خواره می خوا کله وی چرته مړه مردار شي بیا به وی نه جوړو چرته لاله ور جو خیرات په وکړو دا خبرې دي زموږ د خلکو اوم ډوډۍ وخوري هم بار تر اوسه بیا خو زم داسې خده مکه چې دا جامې تنه خو باسي داسې خده ولې زموږ خیرات درکمې د ثواب خیراتي زموږ خیرات درکمې د ثواب خیراتي اکثر اوقات کې راشي مولي صاحب پلار مې مړ دی نیکه مې مړ دی خیرات پسې کومه زه ورته وایم هلکه خیرات چې کوي دا خلک هسې موړ دی څوک وږي خو نه دي ښه خبره د خیرات وکړه خو دې کې بیا هم ریا راځي دا پیسې یو یتیمانانو باندې ولګوه چېرته په چم ګاونډ کې به د یتیمانانې دا پیسې په هغې ولګوه چېرته قرضدار به د قرض بد راوستې دا غله ورکه دا پیسې په مسجد کې ورکه دا پیسې په مدرسه کې ورکه یاره مولوي صاحب ښه ده خو خلک وایي چې په پلار پسې اډو دوړه ونه کړه نو ښه خبره ده خلک به وایي چې په پلار پسې اډو دوړه نو هندوستړی خدای ناراضه هندوستړی خدای ناراضه ستا پیسې لاړې او پلار ته دې مې شی ونه رسېدو هسې دې خلک موړ کړو پلار ته تا چې دا وي یاره خلک وایي چې اډو لوګې پسې ونه کړه اډو دوړی پسې ونه کړه دا ته د الله د رضا دپاره کوي مخکې ورځ کې ما ته هلته مسله راغلې وه به هر حال ما ته مولي صاحب کومه خبره بهتر ده مې بهتر دا چې په جومات کې ورکړي یا په مدرسه کې دا پیسې ورکړي بیا خبر شو موږ سړي خیرات کړی دی هلکه مې خیرات ته ویل تا ته خو ما داسې ویل وي مړه ترورانې مې وي هغې وي چې سوال نه پیدا کېږي دا پیسې ته بل ځای ورکړي دا خلک بسوي دا خلک بسوي چې په پلار پسې اډو دوړه ونه کړه ترورانو مې چېرته منله ما ورته کولو چې استاد صاحب داسې وي خو هغوی نه منله نو ما چېرې دا خیرات ته وکړو هغه ته رسې که نه رسې خو خلکو ته خو به شو دکه خبره ده ښه د ځان نه مخکې څه وکئ یقین په الله وکړو دا بچي در پسې کوم دکه خبره کوي چې خلک وایي چې په پلار پسې اډو دوړه ونه کړه دکه کار در سره کوي دکه کو خیرات در پسې کوم دغه خبره به کوي چې دا خلک به وایي چې په پلار پسې اډو دوړه ونه کړه ځکه پسې کوم تا ته ثواب در رسي نه د سره درته نه در رسي خو د خلکو د خوشحالولو دپاره وکړو نو ته چې خیرات په دې نیت باندې کوي نو خلک به در پسې خود خبرې کوي نو څوک وایي مرداره یې پخ کړې وه او څوک وایي تس چمبړانو په مجمع کې او څوک وایي بټې پخ کړې وي او څوک وایي لوګۍ پکې بند کړی و او څوک وایي ډلې پکې اچولي دي او څوک وایي خېټه راله خرابه کړې ده دکه به در پسې بیا کوي چې داسې خیراتونه ته کوي ښه خبره داره چې دا پیسې راواله یو لاس تر بله خبر نه شي دا په مدرسه کې ورکه دا په مسجد کې ورکه په مسجد کې به د مونځ پوزې نه او دی وایي زه خیرات کومه ٹھیک شو کو ته ویل کدي موږ جماعت له پوړونه والا نو جماعت له پوړونه والا خو بیا دین خلک نه خبرېږي کنه ٹھیک شو دا ثوابونه نه کیږي نو بهر خبره مې درته څه کوله نبی علیہ السلام عادت مبارک داو چې د حلال سیز نبی علیہ السلام چرته بد نه دی ویلي حدیث مبارک کې راځي وای د نبی علیہ السلام به یو شیخ خو هغه به پخپل وخوړو چې خوخ پینو نو نه به وی چې خوخ بس خاموش بشو زه نه خورم بس دوره به ویل یو شی به خوخ نه خورم دا به نه چې دا دې شروع دا دې دي د حلال سیز نبی علیہ السلام بد نه دی بیان کړه چې حرام او نبی علیہ السلام دغه نه منع کوله نو دا صفت په ځان کې پیدا کړي چې چا در له ډوډۍ وکړه او دی خوړه رووتي صفت کوه بد ما بیانوه کو ډیر کمزور سیزو بیا هم صفت کوه بدو ما بیانوه دا ډیر د نمک حرام سړی کار دی چې کم ځای کې ډوډۍ خوم خوري او بیا پسې بد هم وایي دا ډیر نمک حرامي ده دا ډیره غلطه خبره ده چې کوم ځای کې ډوډۍ وخوړه بیا په هغه پسې بد مه وایه د هغه بد دغه وسه چې کومه ډوډۍ تاله تیاره کړې وه ووایه الله دې ورله اجر ورکړي به هر حال د غزوې خندق واقع مې شروع کړې وه په نیمه کې پاتې شوه نو نبي علیه السلام جابر رضی الله تعالی جابر رضی الله تعالی فرمایي وایي د الله پاکه پیغمبره لږه غونډه ډوډۍ ده نبي علیه السلام وایي لږه نه ده ډیره زیاته ده ډیره زیاته ده نو نبي علیه السلام به چې چېرته هم ډوډۍ خوړل د هغې به یې صفت کو